د وسلوالو طالبانو له لوري د هغې اعلامیې له خپرېدو وروسته چې په ټول توان به د ټاکنو مخه نیسي د پکتیا اوسیدونکي اندېښمن کړي او وایي چې دا ډول ګواښونه به په ټاکنو کې د خلکو په ګډون منفي اغېز وکړي. د دې ولایت د اوسیدونکو په وینا چې د وسلوالو طالبانو د ګواښونو سربیره په ټاکنو د خلکو باور هم کم شوی، نو ډیری خلک به په یاده ملي پروسه کې ګډون ونه کړي. دوی له امنیتي ارګانونو غوښتنه کوي چې په لرې پرتو ناامنه سیمو کې باید سر له اوسه امنیتي تدابیر ونیسي. چې طالبانو اعلامیه خپره کړې چې موږ به د راتلونکو ټاکنو مخنیوی کوو، څه هم امنیت ډیر خراب ده، خو بیا هم موږ خلک ډیر خوشبین دي ټاکنو ته او راتلونکي ټاکنو کې به برخه اخلي او د خپلې خوښې نومان انتخابوي. دوه لاملونه دي. یو دا لامل ده چې په ټاکنو د خلکو باور کم شوی ده، او بل دا لامل ده چې وسلوالو طالبانو د دې ټاکنو د ګډوډولو ګواښ کړی ده. دا دوه لاملونه دي چې ټاکنو کې خلکو ګډون په کمپایني غونډو کې دا خورا کمرنګه ښکاري. تېره هم ګواښونه کړي وو، خو بیا هم انتخابات ترسره شو، انتخابات به ترسره کیږي، په دې کې هیڅ شک نسته، خو انتخابات باید شفافه وي. بل لور ته بیا په سویل ختیځ زون کې د 203 تن د قلوردو مسؤلین راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو لپاره خلکو ته د پوره چمتووالي ډاډ ورکوي. بریج جنرال خان الله شجاع وایي د سویل ختیځ زون په هغو سیمو کې به چاڼیز عملیات پیل کړي چیرته چې د ټاکنو پروسې لپاره امنیتي ګواښونه شتون ولري. د سویل ختیځ زون ټولو وګړو ته اوسیدونکو ته زه په پوره اطمینان یم من حیث د یوه جنرال دغه چې موږ دا دوان شته دی، دغه یوه دموکراتیکه پروسه دی، دا حق د ملت دی چې دوی خپل رای وکاروي. دا انتخابات مشروع انتخابات دي، دا د دوی حق دی او دا زموږ فریضه دی، وجیبه مو ده چې په هر قیمت کېږي د امنیت به تامینوو. وسلوالو طالبانو د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې د بهرنیو ځواکونو په موجودیت کې ټاکنې مشروعیت نه لري او ټینګار یې کړی چې دغه ډله به د ټاکنو او ټاکنیزو کمپاینونو پر غونډو بریدونه وکړي. په یاده اعلامیه کې له خلکو غوښتنه شوې چې په یاده پروسه کې له ګډون کولو ډډه وکړي.